د ښکلي طبیعت ترڅنګ ډاډمنه امنیتي فضا او د دنګو چنارونو منځ کې ملکوتي غږونه. دا میلاد په شونډو حال د مسکا غواړي، د خوږې مینې کیسه بې خونده نه ده. د دې خاورې لاندې پروت یو لوی رهبر دی، مجاهد غازي مرحوم محمد عمر دی. دا د بلخ ولایت د اطلاعات و کلتور ریاست لخوا په بلخ ولسوالۍ کې جوړ شوی ادبي بنډار دی چې د سیمې د خلکو په ګډون پکې یو شمېر دولتي چارواکو او مجاهدینو ګډون کړی دی. موږ یو په بل باندې مین کړه، لرې کرکې کړه، خدایه د نفرت تخمونه ورک زموږ له ځمکې کړه. له خړو خاورو دې وطنه موږ سره زر جوړوو، هېواد تازه دې انشاءالله په هنر جوړوو. د برنامې جوړونکي وایي موخه یې د ولسونو سره مخامخ ناسته ده تر څو د جهاد پر وخت مجاهدینو ته د دوی کړي خدمتونه هیر نشي. نو په همدې موخه یې غوره وګڼله چې د ولس په منځ کې د ادبي بنډار په نوم یوه خوندوره مشاعره جوړه کړي. قدرمنو حاضرینو، د نننۍ غونډې هدف دا و چې له تاسې ولسونو سره مخامخ کښېنو، در سره ووینو، ځکه د جهاد پر مهال باندې موږ په همدغه ستاسې کورونو، ستاسې په محلاتو، ستاسې په سیمو کې اوسېدلو، د همدغه ځای څخه تغذیه کېدلو او بالاخره تیر 20 کلن جهاد هم د همدغه کلو، بانډو، صحراو، ولسوالیو څخه الله تعالی جل جلاله پیروزي ورنصیب کړه. نو دا د ولسونو حق دی چې موږ ورباندې پوښتنه وکړو، ورسره کښېنو، له حال څخه یې ځان خبر کړو، نظریات یې واورو، غوښتنې یې واورو. نو په همدغه اساس مو نن دغه غونډه دایره کړې ده. شاعران، ادیبان او ګډونوال ولسونه وایي داسې راټولېدل پر دولت د ولس باور زیاتوي او د ولس او نظام ترمنځ د فاصلو په له منځه وړلو کې مهم رول لري. ملت او حکومت په داسې ځای کې چې سره غونډ سي، یو د بل سره معرفي سي، اتفاق وویني، نو انشاءالله لا رجوع و امارت ته راځي، حکومت ته راځي، مشکل به حل وي د آیندې دپاره. انشاءالله که ایتر من اگه بره د دولت مردم اینقدر از دولت خوش شدن که بیخی بی اندازه دیگه. دا رقم برنامه د دولت او د ولس دواړو دپاره ګټورې دي، ځکه چې دا دولت چې دی د عام خلکو په ذهنیتونو کې بل رقم تعریف شوی و. اوس وخت کې مثال داسې جلسو کې، داسې برنامو کې خلک راټول شي، دولت وویني، خلک وویني، د دولت کارمندان وویني چې د خلکو سره برخورد څومره ښه والي دی. د مشاعرې یو شمېر ګډونوال د مسؤلینو لخوا د داسې برنامو جوړول ستایي او وایي چې داسې بنډارونه د اړیکو پاللو لپاره ګټور دي، ځکه نالیدلي یاران یې پکې تر سترګو کیږي. چا چې دا خدمتونه کړي وي، موږ تاسې راټول کړي یو، دوی هم مننه کوو چې موږ تاسې هغه ملګري چې کله کله په لیدلو ملاقاتونو کې ډېر وخت وځي او په داسې محافلو کې او بیا سره ملاقاتونه وسي، نو الله دې دوی ته مجر ورکړي، الله دې بیا توفیق ورکړي چې موږ تاسو ته داسې ښه محفلونه جوړ کړي. برنامه بسیار خوب برنامه بود که مردم اینجا جمع کرد، مردم به یک و دیگر معرفی شد. بلخ ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په خپله غېږه کې ډېر ادیبان او شاعران روزلي چې ګڼ شمېر یې نن د ولسونو سره یو ځای په یوه ادبي بنډار کې راټول شوي او په شعرونو او ترانو خپل ادبي ذوقونه خړوبوي.